الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، تفسير وترجمي بدرس کی منگا سورة الواقعة کی لیو او بسورة الواقعة کی منگا شپږ 50 نمبر آیت ته رسیدلیو. داغین بعد الله سبحانه وتعالى وی أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نحن خلقناكم فلولا تصدقون أفرأيتم ما تمنون أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين على أن نبدل أمثالكم وننشئكم فيما لا تعلمون ولقد علمتم النشأة الأولى فلولا تذكرون. پدې تیر شوی آیتونو کې سورۃ اولینا الله سبحانه وتعالی د قیامت احوال بیان کړو چې د قیامت په ورځ به دا کېږي او دا به کېږي. یو کار به دا کېږي چې خلک به په دریو ډلو کې تقسیمیږي، ښی لاس والا، ګس لاس والا او السابقون، کم چې به الله سبحانه وتعالی ته نږدې دا به د ښی لاس والا نوم اوچت خلک. بیا د هغې نه به د الله سبحانه وتعالی هغه نعمتونه ذکر کړي چې هغه به دغه جنتیانو له ورکوي، او هغه عذابونه ذکر کړي چې کوم به جهنمیانو ته ملاوي. بیا په آخر کې الله سبحانه وتعالی په هغه خلکو باندې رد کړو کوم چې د آخرت نه انکار کوي او دې خبره کې پراته دي چې څنګه به مونږ په دویم پیر پاسو او مونږ به خاورې شوي یو، زمونږ هډوکي به ختم شوي. نو د هغوی جواب الله سبحانه وتعالی دا کړو چې پیغمبر ته ورته ووایه ان الاولین والآخرین لمجموعون الى میقات یوم معلوم. مخکینی خلک او وروستني خلک دا ټول به الله سبحانه وتعالی قیامت ته راپاسي. اوس د دې آیتونه د دې 50 نمبر آیت نه یا 57 نمبر آیت نه واله د اخره پورې الله سبحانه وتعالی به د خپل قدرت نښې ذکر کوي چې زه دا کارونه کولی شم، نو په دویم پیر دا راپاسول څه ګران کار خو نه. او بله دا چې د انسان د مرګ خبره به کېږي. موږ د صورت په اوله کې دا خبره کړې چې په دې صورت کې الله سبحانه وتعالی 2 قیامتونه ذکر کړي دي. یو هغه لوی قیامت دی چې هغې ته به دا ټول انسانان راپاسي، او یو هغه قیامت دی چې هغه د هر انسان خپل مرګ دی. د مرګ او د مرګ د ځنکدن په باره کې به انشاءالله د صورت په آخره کې خبرې کېږي. نو الله سبحانه وتعالی په دې آیت کې وایي نحن خلقناکم فلولا تصدقون. منګ پیدا کړی تاسو نو ولې یقین نه کوئ. د دې ځینواله او د دې رکوع د ختمېدو پورې به دلیلونه بیانوي چې تاسو د دې غټو دلیلونو باوجود آخرت نه څنګه انکار کوئ. نو الله سبحانه وتعالی وایي چې ما په هغه وخت کې تاسو پیدا کړي چې تاسو هیڅ هم نه وئ، نو کوم ذات چې تاسو په اول پیر پیدا کړي او په دې باندې قادر نو هغه بیا دویم پیر تاسو نشئ راپاسولی. ځکه الله دا خبره کوي نحنو خلقناکم، موږ پیدا کړي تاسو، فلولا تصدقون، نو ولې یقین نه کوئ په دې خبره چې الله موږ په دویم پیر هم راپاسولی شي. افرأيتم ما تمنون
آیا تاسو سوچ کړی دی په قطر کې چې تاسو یړوي په بچیدان کې. اوس الله سبحانه تعالی د خپل قدرت نه ذکر کوي چې د انسان ما څنګه پیدا کړي. نو شروعات د منی د قطرې نه وشو، د منی د قطرې نه شروعات وشو چې دی کې سوچو کې اور خلق من ماء دافق. الله سبحانه تعالی د انسان د دې قطرې نه پیدا کړی چې هغه ټوب وي، من ماء مهین، د څخه اوبونه پیدا کړی. نو دی نطفه ته وګوره چې د نطفه څنګه جوړه شوې. دی نه مخکې چې د انسان خو پرېږده، دی نطفه کې الله وایي سوچ وکړئ چې دا نطفه د کوم ځای نه راغلې ده. ستا په دې جسم کې چې د منۍ دا قطره جوړي او د زنانه په جسم کې چې جوړېږي د کوم ځای نه راغلې ده. انسان چې د خپل طاقت جوړه کړې ده. بیا د هغې نه بعد د منۍ په دې قطره کې دنه دومره جراثیم پیدا کول چې د هغې نه ماشوم پیدا شي، دا بیا د چا کار دی؟ ډېر خلک داسې شتي چې هغوی په دې قادر دي چې کورواله وکړي، سړی او ښځه د یو بل سره میلاو شي، په دې هغوی قادر دي. خو د منۍ د قطرې نه بچی نه جوړېږي، نه هغې له د کوم ځای نه د زور سړی راوړي. او په ډاکټرانو باندې ګرځي او غټ غټ علاجونه یې کړي دي، خو په دې د منۍ په دې قطره کې دننه داسې جراثیم پیدا کول چې د هغې نه ماشوم پیدا شي، د دې زور بیا په چا کې نشته د الله نه علاوه. نو ځکه الله سبحانه تعالی دې کې شروعات د منۍ د دې قطرې نه وکړي چې دې ته سوچ وکړئ. أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون. آیا تاسو پیدا کوئ هغه او که موږ پیدا کوونکي یو؟ نو بیا یوازې د منۍ د قطره خو نه ده، د منۍ قطره دننه لاړه، د جراثیم د یو بل سره میلاو شو. نو بیا څه کم 9 میاشتې یا څه د پاسه 9 میاشتې دا بچی چې د مور په خېټه کې دننه پروت دی، د خیال څوک کوي؟ هلته د ده د ژوند د ترتیب څنګه روان دی، د جوړیږي څنګه، د پیدا کیږي څنګه، د ده اندامونه، د ده هډوکي، د ده باندې په دې جسم له پاسه غوښه، د ده سترګې، د ده خوله، د ده زړه څنګه چلیږي، د ساه څنګه اخلي، د ده خوراک څه میلوي، د ټول ترتیب چا جوړ کړی دی؟ رب العالمین. ذلك تقدیر العزیز العلیم. هغه پوه ذات چې طاقتور ذات چې د ټول ترتیب د هغه دی. د هغې نه بعد الله سبحانه تعالی وایي نحن قدرنا بینکم الموت. منګه مقرر کړی دی په منځ ستاسو کې مرګ لره. د مرګ الله وایي موږ مقرر کړی دی، لازم به راځي په تاسو باندې. نو ګوره الله وایي ستاسو په دې منځ کې د داسې وي نحن قدرنا بینکم الموت. د دې مثال دی چې لکه یو سړی پیسې راوړي ډېر شي او د یو قوم په منځ کې کینی چې د پیسې به ټولو ته میلاویږي، نو هر سړی د خپل نمبر انتظار کوي چې زما نمبر به راځي، نه زما غیصه به ما ته میلاویږي. دغه شان دا مرګ دی. دا مرګ زموږ په منځ کې اوس الله سبحانه تعالی مقرر کړی دی، خو بس هر سړی د خپلې نیټې ته ناست دی او د خپل انتظار کې دی چې کله به زما نمبر راځي نو زه به پکې ځم. نو دا مرګ مقرر شوی دی. کل نفس ذائقة الموت. دی څوک نشي چې هغه د مرګ نه بچ شي. په هر چا به راځي، خو په چا باندې مخکې راځي، په چا باندې وروسته راځي. وما نحن بمسبوقین. او نه یو موږ عاجزه کړی شوي على أن نبدل أمثالكم. د دې نه چې بدل کو شکلونه ستاسو، وننشئکم فيما لا تعلمون. او پیدا کو تاسو په هغه شکلونو کې چې تاسو پرې نه پوهېږئ. الله وایي دا خو پرېږده چې تاسو زه د قیامت پر ورځ راپاڅوم په دې خپلو شکلونو کې، په دې خو زه قادر یم خو زه داسې هم کولی شم چې تاسو په نوي شکلونو کې راپاڅو. بلکل نوی شکل هر انسان له الله ورک، او ستاسو د شکلونه زه بدل کړم. بعض علما دا وایي چې ستاسو شکلونه بدل کړم، یعنې مسخ کم دله دا مخونه خنزیر شکل در کړم، د شادو در کړم، دا کوم چې د آخرت منکرین دي. د الله وایي په دې هم زه قادر یم، دغه هم زه کولی شم. په دې سورة القیامه کې الله سبحانه تعالی دا خبره کړې ده چې د آخرت د منکرین په دې سوچ کې پراته دي چې څنګه به الله سبحانه تعالی موږ په دویم پر راپاسي
نو الله سبحانه وتعالی دغه جواب کوي چې موږ خو دوی خو په دې سوچ کې تللی چې څنګه به الله به دوی پر پاسي دا کم بندونه چې د انسان دي کنه د دې ګوتو دی بندونه ته وګوره د قیامت پر ورځ به د دقه شانی څنګه چې وستي ستاده په دې کې به هیڅ فرق نه راشي دا بالکل خاوري شي ګوره انسان د خاور سره خاوري شي ختم شي اوس کم مړي به قبرونو کې پراته زرګاو کلونه پراته د چې قیامت پر ورځ پاسي د ګوتو د بندونه به دقه شانی څنګه چې وستي د الله سبحانه وتعالی قدرت ولقد علمتم النشأة الأولى فلولا تذكرون او یقینا تاسو ته معلوم دی پیدایش ولنه نو ولي نصیحت نه اخلي الله تاسو ته پدره چې د انسان ماده نشنه پیدا کړي نو به څنګه تاسو نصیحت نه اخلي ځکه الله سبحانه وتعالی په قران کې په بل ځای کې دا خبره کړې ده اولا يذكر الانسان انا خلقناه من قبل ولم يك شيئا الله دې انسان دې خبره ته ولي سوچ نه کوي چې دې موږ پیدا کړې ده او د دې پیدایش نه مخکې د هیڅ هم الله بل ذکر وي اولم ير الانسان انا خلقناه من نطفه الله د انسان دې نه ګوري چې د منی د قطرې نه پیدا کړي مخکې سومنو فاذا هو خصيم مبين الله به جګړه کوي زمنګ سره په دې خبره کې جګړه کوي چې څنګه په دویم پر پاسیانه کې ما پیدا کړي الله د منی د قطرې نو رسول الله صلی الله علیه وسلم یو مشرک راغی اډو کې اوسره پلاس کې نه غاډو کې باندې زور کو زور اډو کې نه غاډو کې ټول وري چیت نو دا بیا الله بدوین پر پاسي نو الله خبره کوي قران کې الله سبحانه سورۃ یاسین په اخر کې الله دا خبره کوي وضرب لنا مثلا ونسي خلقا الله مثالونه بیانې زموږ د پاره دا اډو کې راوړل مثال بیانې ونسي خلق وزان تیر شوی قال من يحيي العظام وهي رميم الله یو د داوی د انسان د کوم چې مثالونه ذکر کوي چې څوک به د اډو کې بدویم پر پاسې او د اډو کې به ختم شي دا به ټول ریزریز شي او دا به ټول ریجیدلی الله تعالی جواب ورک قل يحيي الذي أنشأها أول مرة تو چې ما رب به دویم پر پاسې کوم رب چې باول پیر پیدا کړي ګوره د الله سبحانه وتعالى لپاره خو ګران او مشکل آسان د الله سبحانه وتعالى لپاره نشته د انسانانو لپاره چې دا کار ګران دی او دا آسان دی او دا مشکل دی د انسانانو لپاره د الله په نسبت ګران آسان د نشي الله د ټول کارونه یو شان دي ټول کارونه الله سبحانه وتعالى یو شان خو د انسانانو په سوچ او د انسانانو مطابق اول پر یو شی پیدا کول ګرانی په دویم پر به دغه شی پیدا کول صحیح هغه آسان نه چې اول پر د ټول دی مشرکین دا منل چې الله سبحانه وتعالى موږ اول پر پیدا کړی الله چې ما اول پر پیدا کړی نه به تاسو په دې سوچ کې چې دویم پر موږ نشي پیدا کول حالکه اول پر پیدا کول دویم پر پیدا کول نه د انسانانو اندازې مطابق هغه صحیح هغه آسان اگر کله الله سبحانه وتعالى لپاره آسان او ګران نشته هغه پر ټول کارونه هغه یو شان دي آسان دي په بل ځکه الله سبحانه وتعالى دا خبره کړې ده ايحسب الانسان ان يترك سدى الله اي انسان په دې سوچ کې چې د بز پالتو پرې دم د قشان ما پیدا کو امور د خېټه نه وروته ځوان شو مزدوریانه وکي او شهوت په پوره کې يترك سدى الم يكن طفه من مني يمنى الله به یو وخت کې د انسانو د منی قطره د زموسته مبارک د خبرې کې یو وخت کې موت د منی د قطرې په شکل کې د مور په خېټه کې پراته الم یکو نطفه من منی یمنه ثم كان علقه فخلق فسوى فجعل منه الزوجين الذكر والانثى الله دا غینه به د ویني چمشو نو د غوخي چمشو نو انسان تی جوړ شو نو بیا به کې نر او مادم شو فجعل منه الزوجين الذكر والانثى
نو باخره کې الله سمره خوږه خبره کوي الیس ذلک بقادر علی ان یحیی الموتى الله وی نو چې دومره عجیبه او ناشنا پیدایش ما کړې نو آیا زه په دې طاقت نه لرم چې په دویم پیر بیا را پیدا کړم او په دویم پیر بیا را ژوندې کړم دا غینه بد الله سبحانه وتعالی د خپل قدرت بل نه ذکر کوي افرأيتم ما تحرثون آیا سوچ کړه دې تاسو باغ سکی چې تاسو یې کوي أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون آیتاسو زرغونوی دی لراو کمنگا زرغونون کیو بس اللہ سبحانه وتعالی دی کی سوچو که نو دوا ذمہداران یو ځای لګي په ځمکه کې کار کوي او د ځمکې به یو ځای می د دې ځمکې فصل مزدار او دغه مزدار نه د دې دغه فصل خیر دغه خنی دغه قیمتي دغه نه الله سبحانه وتعالی د تاسو په لاس کې ده انتم تزرعونه ام نحن الزارعون ولي الله سبحانه وتعالی د بوټي مثال ورکړي ولي د فصل ورکړي د ځمکم په یو وخت کې مړه نو چې کله دا واړې او په دې باران شي او دې ته وبور پرې دنه د سشي د ژوندې شي چې ژوندې شي د دې نه د فصل لوزي دغه شان د انسان بم د دې قبر نه بدوین پر راپاسي څنګه چې دا فصل د دې خاورونه او د دې ځمکې نه راووتو نو دې څه به د انسان هم د دې ځمکې نه بدوین پر راپاسي لو نشاء لجعلناه حطاما کچرته وغواړو منګه خامخاو بګرځو دا فصل زرا زرا فظلتم تفكرون نو بګرځي چې خفقان بکوي الله کوم غوړو دا فصل به ختم کو الله سبحانه وتعالی مهرباني چې یشړي له روغ فصل ورکی نور دا خدای الله طاقت کوي غواړي نو ختم به کې الله بیا خفقان کوي پالتو خبري وبیا کوي څه خبري وکوي ان لمغرمون یقینا منګ تاوانيان شو بل نحن محرومون بلکې منګ محروم شو افرأيتم الماء الذي تشربون ایتاسو سوچ کړه دې پاغوبو کې چسکې تاسو انتم انزلتموه من المزن ام نحن المنزلون ایتاسو را لګنی دي دا د وریزنا او کمنګر لګون کیو الله دې وبو کې تاسو د سوچ کړه کوم چې کې اسکی تاسو تازه وبا خوږی وبا یخ وبا انسان په مړیږي نه الله جدي کوم سوچ کړه تاسو د وریزنا را کوزوي کمنګر را کوزو الله وي یوازې د دې وبو حساب کتاب ک رب العالمین زمونږ سره وکړو کنه صرف د دې وبو حساب کتاب نو موږ به تباہ او برباد ذکر روایت کې دي سراجي رسول صلی الله علیه وسلم وی چې بنی اسرائیل کې یو سړیو او یا کاله غد الله سبحانه وتعالی دې بندگی کړې او یا کاله مسلسل بندگی غد الله سبحانه وتعالی کړې نو دغه سړی وی بنی اسرائیل کې دا سړیو د مسلسل د الله سبحانه وتعالی بندگی کړې د بکلونو نو بیا الله سبحانه وتعالی ملائکه ته وی چې دا سړی بوزي زما په مهرباني او په رحم سره جنت وی دې وی چې الله ستاسو مهرباني نه زما په عبادت باندې جنت ته ځم دا مسلسل عبادتونه چې ما کړی او سو کاله می کړی الله سبحانه وتعالی وی چې دې حساب کړي به سره مونږ هم حساب وکړو نو صرف په دې یخو بو حساب وسره کې کمی چې دس کړی دی بس صرف د یخو بو نور به حساب نه کو نه دا یا کالو عبادت د دې کلونو عبادت او بل طرف ته صرف هغه وبو چې دس کړی نغه وبو هغه تل وخت پاتې شي د عبادت وبره لارشي الله سبحانه وتعالی بیا وی بو یې جهنم ته وس نه دی وی چې الله زب جنت ته زم خوستا په رحم او په شفقت او په مهرباني باندې بزم
نو یوازې د اوبه د کمی چې موږ سکو د یخې او د خوږې اوبه چې انسان پې مړېږي نه دې ته سوچ وکړي الله سبحانه وتعالی وایي لو نشاء جعلناه أجاجا کچرته وغواړو منګه وبګرځو دا ترخې فلولا تشکرون نو ولې شکر نه وباسئ الله که زه وغواړم د اوبه د ځمکې د ټولې ترخې کړم د کوم ځای نه به خوږې اوبه راوړئ ځان له که دا ټولې اوبه الله ترخې کړي نو د سکو اوبه به ځان له د کوم ځای نه پیدا کړي أفرأيتم النار التي تورون آیا تاسو سوچ کړی دی په اور هغه چې تاسو یې بلوئ الله به دغه اور کې چې سوچ کړی تاسو یې چې بلوئ أأنتم أنشأتم شجرتها آیا تاسو پیدا کړی دا ونه د اور ام نحن المنشئون او که منګه پیدا کوونکیو دی اور کې الله سبحانه وتعالی سوچ وکړي د کومو لرګونو چې تاسو د اور بلوئ د اور چا پیدا کړی الله تاسو پیدا کړی کما پیدا کړی نحنو جعلناها تذکرا منگا گرزولی دی دا اور یاداش دا اور دا جہنم دا پارا اللہ دا اور منگ دیر پارا پیدا کڑی تاستو بے جہنم غور رای دی چی اغا با مور نیو فائدہ پا کدا دا پا دی اور کی چی کل دیتا گوری نا کم اور بتا ترائی دی جہنم اور بتا رائی دی بل فائدہ بکی سدا ومتاعا للمقوین او فائدہ دا پارا دا مسافرو یا او فائدہ دا پارا دا لوگی والو ندوانا سید مسافر چیرے دا اور نا فائدہ اخلی ندغشان یو سڑے وگی ناغم دا اور نا فائدہ اخلی پدی مزمونگ پخلی کی پدی من غٹ کار زمونگ روان فسبح باسم ربك العظيم بس تسبیح وایا دنم درب خپل چلو شان والده چې د دومره اوچت اوچت صفات یو دومره طاقتور ذات ته نو به دغه تسبیح ویل پکار دي دغه پاکي بیانول پکار دي چې هغه د هر عیب او د هر نقصان نه هغه صفاره فلا دسیندا فلا مطلب دی دیسی نه ده دیسی نه ده څنګه دیسی نه ده یعنی دیسی نه ده لکه څنګه چې د مشرکان وایي چې په دویم پیر به د انسانان نه راپاسي دیسی نه ده او دیسی نه ده لکه څنګه چې د مشرکان وایي چې د قرآن د الله طرف نه دیسی نه ده اقسم بمواقع النجوم زه قسم کوم په زینو د پریوتو د ستورو باندې د ستورو ډیر عجیب علم دی الله سبحانه وتعالی په کربونو ستوري په اسمان کې پیدا کړي په کروڑاو په کربونو ستوري الله سبحانه وتعالی په اسمان کې پیدا کړي ساينسدانانو تم دغه مبارک پته نشي چې د څومره ستوري او به د هر ستوري چې نو خپل ځای دی او با ستوري به کې دي چې هغه د ځمکې نم لوی دي او با ستوري به کې واړه دي نو الله سبحانه وتعالی په دې کې قسم خوري د ستورو په زینو باندې به کم زیمونه چې هغه پریوزي او دا خبره موږ مخکې بیان کړې و چې الله سبحانه وتعالی خالق ته نو خالق ته اجازه ته هغه په مخلوق باندې قسم خوړی شي خو مخلوق د خالق نه علاوه د بل چا په نوم باندې قسم نشي خوړی نو دې قسم خوراک چې زما دي د پلار په سر قسمي زما دي د بچو په سر قسمي دا رسول صلی الله علیه وسلم حدیث کوي من حلف بغیر الله فقد كفر او اشرك چا چې د الله د نوم علاوه په بل چا باندې قسم وخوړو نو د کفر کو او یې شرک کو وانه لقسم لو تعلمون عظیم او یقینا دا قسم کچرته تاسو پویږئ لوی دی الله دا کوم قسم چې مو وخوړو دا لوی قسم دی إنه لقرآن كريم یقینا دا قرآن دی عزتمن ګوردیج که الله سبحانه د قرآن صفت ذکر کړی چې دا څه دی عزتمن دی نو ځان سره دا فائدې ده ساتي
چې کم سره د قرآن سره تعلق ساتي هغه عزت مني، خو په صحیح معنی سره. یو خو هغه سره چې اسی نسبت خپل قرآن ته کوي، جی ما قرآن یاد کړی، اسو کوئی ما د قرآن ترجمه کړی، اسو کوئی ما درس او تدریس کړی او عملی پې نه، زه د هغه سړي خبره نه کوم. زه د هغه سړي خبره کوم چې هغه په دې قرآن باندې عملي په حقیقي معنو سره هغه په دې قرآن باندې ځان پوه کړی، په دې باندې عمل کوي او کوشش کوي چې د خلکو ته بیان کړي. دا سړی مې عزت مني، په دنیا کې ولهم الله سبحانه وتعالی عزت ورکوي او په آخرت کې ولهم عزت ورکوي. د قرآن سره چې کله رابطه شوه الله سبحانه وتعالی به دله عزت درکوي. فی کتاب مکنون، په کتاب محفوظ ساتلی شوي کې دی. کتاب مکنون نه مراد دلته لوح محفوظ دی. دا قرآن په لوح محفوظ کې الله سبحانه وتعالی ساتلی دی چې دې ته شیطانان پیریان څوک ورته نشي رسېدی. لا یمسه الا المطهرون، لاس نه لګي د دې سره مگر پاک خلک. پاک خلق یعنی ملائک ته دې سره لاس لګي، په لوح محفوظ کې پروت دی کنه، نو دې له هر څوک لاس نشي وړی، لاس ولا څوک وړي؟ ملائک ولا لاس وړي. دا قرآن مطلب دا شو چې دا قرآن د شیطانانو نه دی راوړی، بلکې دا خو لوح محفوظ کې محفوظ ساتلی شوی دی او دې له چې نږدې څوک ورځي هغه پاک ملائک دي. د شیطانانو سره دا قدرت نشي چې هغوی لوح محفوظ خواته ورشي. نو دیزی که مراد لا یمسه الا المطهرون، لاس نه لګي د دې سره مگر پاک خلق، مطلب تی ملائک دي. او بعض مفسرین دلته دا فائدم ذکر کوي چې دې مطلب دام شو دی کې دا خبرم رااله چې یو سړی او دس ماتي هغه به قرآن له لاس نه وړي. او دا خبره په حدیث کې ثابت ده، په موطأ د امام مالک کې دا حدیث دی چې رسول صلی الله علیه وسلم وایي چې د قرآن له لاس نه وړي مگر پاک انسان چې او دس روغ. د فائدې لپاره د تفصیل ځان سره یاد ساتئ چې د کم سړي او دس مات شي او په ده باندې چاردام لازم شي، نو د قرآن له لاس نشي وړلی، خو د قرآن تلاوت ته کولی شي. او که په څه شي باندې د قرآن پاڼې اڼې راړی نه دې کې څه حرج نشته، خو لاس به نه وړي. دویم قسم هغه انسان دی چې هغه د جنابت په حالات کې، که هغه ښځه او که هغه سړی دی، د جنابت په حالات کې قرآن ویل او لاس لګول د قرآن سره د دواړه مني. په دواړو حالاتو کې به د قرآن سره لاس نه لګي. او دریم حالات د زنانه دي چې هغه د حیض په بیمارۍ کې، نو صحیح خبره دا ده چې د حیض په بیمارۍ کې زنانه قرآن د لاس نه وړي، خو د قرآن تلاوت کولی شي، ذکر او اذکار کولی شي. اوس 2 ورځې 8 ورځې زنانه بیماري، 2 ورځې 8 ورځې به ته قرآن تلاوت بند کړي او په هغې باندې صحیح دلیل نشتی د رسول صلی الله علیه وسلم نه چې هغه د دې نه منع کړي، نو ولې منع کړي؟ بیا خاص کر هغه زنانه چې هغې ته قرآن یادي او هغه د قرآن مراجعه کوي، نو که ته ورته وایې چې 2 ورځې او 10 ورځې او 8 او 9 ورځې به د قرآن مراجعه نه کوي، قرآن ته هېري. یا هغه زنانه شوي چې هغه مثال کې سکول کې مدرسه کې استاذه ده او وړو ته قرآن پړاوي، وړو ته د الله سبحانه وتعالی کلام پړاوي، نو صحیح خبره دا ده چې کله په زنانه باندې دغه بیماری د میاشتې د بیماری پې د حیض ده، نو په دې کې به قرآن له لاس نه وړي. او که قرآن رالی نو لاس ته دستانې اچوي، یا په څه شي باندې په ډکي په قلم په مسواک باندې دی د قرآن د پاڼې اړی راړی، نور د قرآن تلاوت ته کولی شي. په دې باندې پوه شوې؟ تنزیل من رب العالمین، نازل شوی دی د طرف د رب العالمین. نو په دې کې الله سبحانه وتعالی دا خبره ثابته کړه چې دا قرآن نه رسول صلی الله علیه وسلم د ځان نه جوړ کړی، نه دا د پیریانو خبرې دي، نه دا د جادوګرانو خبرې دي، بلکې دا د الله سبحانه وتعالی کلام دی. د الله سبحانه وتعالی کلام دی، نو ځکه خو په ویلو باندې څوک نه مړیږي او نه ستړی کېږي. زه که چېرته دا د عامو انسانانو خبرې وې نو ما ورته به 100 پیرې ویلی وې، 5 پیرې 6 پیرې 10 پیرې، اخر به مې داسې ګزار کړی چې مړه بس نور ستړي دي کړو، دا یوه خبره به مخه شروع کړې. خو دا قرآن دی چې انسان څومره وایي د دې سره هغه مینه محبت او هغه شوق ښه ډېرېږي، ستړی کېږي به نه. دا دلیل دی په دې باندې چې دا کلام د رب العالمین دی، دا کلام د رب العالمین دی. د وسه پورې
الحمدلله چا چرته دیسی غلطی په قرآن کې نه راويسته چیرې په قرآن کې وګوره دا غلطی ده نشي راويسته په کې چې دا کلام د رب العالمین دا کلام د رب العالمین دی چیلنج الله سبحانه وتعالى ورکړي د وسه پوری او د قیامت پوری څوک دیسی نشي چې د قرآن د آیتونو په شان یو آیت راوړي یو آیت د دلیل به د چې دا کلام د چا دی د الله سبحانه وتعالى کلام دی په دې آیت کې بل فائدہ ده تنزيل من رب العالمین نازل شوی د طرف د رب العالمین نو الله سبحانه وتعالى کوم ذکر په عرش لپاسه او علم او قدرت او د اوریدو او دریدو په لحاظ هغه زمونږ سره کله سبحانه وتعالى په هر ځای کې نو به دا خبره نه کوله چې ما د قرآن نازل کړي بلکې به دې شویل چې د قرآن ما درکړی تاسو ته نو زه به الله دا خبره کې ان انزلنا تنزيل من رب العالمین موږ نازل کړي ولې دا خبره کوي چې نازل کړي او چې الله سبحانه وتعالى ارزي کې به ویلو چې د قرآن موږ ور کړی دی پیغمبر له به دې ټکی د ضرورت نه چې د قرآن موږ نازل کړي او دا مسله ما په مخکې درسونو کې تفصیلا ذکر کړي افبهذا الحديث انتم مدهنون ایا په دې خبره تاسو سستی کوونکی وتجعلون رزقكم انکم تکذبون او ګرځوي تاسو برخه خپل د قران دا چې تاسو دروغجن ګڼئ دا یعنی دې دومره عجیب کلام ته وګوره دې دومره خوږ کلام ته وګوره الله وی اله بل تاسو به دغه برخه ځان له وګرځول چې قران دروغجن ګڼئ عمل بم پکړې یاد کړې بم وي ایمان بم پیراوړې نه اله بلم د برخه وګرځول ځان چې قران دروغجن وګڼو وتجعلون رزقكم دیږي رزق مطلب د برخه یعنی تاسو وګرځول برخه د ځان د پاره د دې قران نه اله بل ده انکم تکذبون چې تاسو د قران دروغجن وګڼو فلولا اذا بلغت الحلقوم نو ولی ندا چې کله ورسی روح مریتا وصلی سبحانه وتعالی خپل بندگانو له تخویف ورکوي ير ورکوي نو زکو ته د امر غره دی فلولا اذا بلغت الحلقوم نو ولی ندا چې کله ورسی روح مریتا نو دا حالات سکرات الموت سکرات الموت څه ته وایي ځنکدنت دا عجیبه حالات دي چې دا په موږ باندې ټول باندې برازي په هر انسان باندې بدارځي پیغمبرانو د دین نه دي بچوي مالدار خلک د دین نه دي بچوي ماشومان د دین نه دي بچوي نو خزي ته نه دي بچوي بوډاګان ته نه دي بچوي د مرګ د سخته د موږ ټول ته پرته هغه سخته چې پر رسول صلی الله علیه وسلم به راغلی و دومره سخته عائشه رناوی چې د رسول صلی الله علیه وسلم په خوا کې یو لوخه پروت او باقي کې به لا سو به هغه په خپل متندی باندې راخ کو او دا خبر به رسول صلی الله علیه وسلم کړه لا اله الا الله ان للموت لسکرات یقینا رسول صلی الله علیه وسلم د مرګ سختي ډېر زیاتې سختي ځکه عائشه رناوی او پر رسول صلی الله علیه وسلم باندې چې ما د مرګ کوم سخت لري نو دیسی سخت نه مخکې بچا راغلی دا نو بچا باندې راشي سخت موږ ته پرته د مرګ چې کله دا سا ورسی دی مریتا او پوتوک عمر بن خطاب رضی الله عنه کعب الاحبار ته وی حدثنا عن الموت موږ ته د مرګ مبارک سوې کنه مرګ څنګه ناغو ته امیر المؤمنین مرګ د ځن کدن دي سی لکه چې سړی غنی راوړي او ستا په دې مری کې نه باشي او به د غنی په زور راکاږي او د هرې غنی سره یو رګ راخ کو دی کی د هرې غنی سره یو رګ راخ کو دی کیږي د ځن کدن سخته ځن کدن سخته امام حسن بصری رحم الله به یو مریض په سیلړ کورته تپوسی کو نو باغ باندې ځن کدنو چې کله کورته راغی فرجع الى اهله بغیر اللون الذي خرج به من عندهم نو کورته چراغنو هغه رنگ او هغه شکل کې رانغه په کم شکل کې چې د کور نه وته ډیرینه د رنگ بدل شي او د حالات بدل شي ناغو ته راځي ډوډۍ وخوره ناغو ته یا اهلا
عليكم بطعامكم وشرابكم فوالله لقد أرأيت مسرعا لا أزال أعمل له حتى ألقاه. تاسو خپل ډوډۍ خورئ او خپل خوراکونه خورئ، په الله مې قسم ما ویننی یو سړی لیدلی په هغه باندې ځن کدنو، نو زه خو تیاری کوم د دغه ورځې دپاره دغه حالاتو دپاره، ځکه د ځن کدنو په موږ باندې هم راشي. عمرو بن العاص رضی الله عنه هغه به دا خبره ډېره کوله، یو سړی مړ کېږي دی د مرګ حالت څنګه نشي بیانولی او د ده عقلي، نو بیا چې کله مړ کېدو نو دې زوی ورته عبدالله رضی الله عنه هغه ورته ووایي پلاره تا به دا خبره ډېره زیاته کوله، نن ته ووایه چې دا مرګ څنګه. هغه وایي زوی زه ډېرې خبرې نشم کولی، خو مرګ داسې لکه د ځمکه او اسمان چې را بند شي او زه په دې منځ کې نښتی یم. د اسمان راولیدو په دې ځمکه له پاسه او زه په دې منځ کې رالم او نور ډېر څه نشم ویلی، خو لکه یو سړی چې دغه جبل احد راوړي په مدینه کې دا غټ غر او زما په دې مرۍ باندې یې ایښودی، دا د مرګ سخته دا په موږ ټولو باندې راځي دا ورځ، نو دې ورځې لپاره تیاری پکار دی. الله سبحانه وتعالی هغه حالات را نقل کوي وأنتم حينئذ تنظرون، او تاسو په دغه وخت کې ګورئ چا ته ګورئ؟ د مړي ته ګورئ. وانتم حينئذ تنظرون، تاسو ټول راجمع شوي او هغه چا ته ګورئ په چا چې را ځن کدني. ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون، او منګه ډیر نږدې یو د تاسو نه مګر تاسو نه. ملائکه راغلي کنه کوم چې ساګانې اخلي، الله سبحانه وتعالی موږ ته ډیر نږدې یو تاسو نه. ځکه حدیث کې راځي رسول صلی الله علیه وسلم وی چې کله یو نیک انسان مړ کیږي نو باغه پسې ملائکه راشي په ښکلي شکل کې، د هغو سره ښکلی کفنې ښکلې خوشبو د هغوی نه ځي، د دې انسان نه چې کله دا سا وباسي نو په دغه ټیم کې وله زیری ورکړي چې راوځه تاله موږ زیری درکوو بروح و ریحان، د جنت زیری دل درکوو، د خوشحالیانو زیری دل درکوو، و برب راض غیر غضبان، او دې رب زیری دل درکوو چې هغه راضي دی، خفه نه دی، غصه کې نه دی تاته. نو بیا دغه نه د روح واخلي او بره د اسمانونو ته وخیجي. او دویم هغه دی چې هغه جهنمي والعیاذ بالله، دغه نه دغه روح هغه روح یې پټېږي په دې بدن کې، نه ملایک ته به زور د روح راوباسي، د روح نه اسخاب انخیجي او په دغه ټیم کې وله زیری ورکړي د جهنم. نو بیا چې کله بر اسمانونو ته د روح ویسي نو ملایکو ته د اسمان دروازې نه کولوي، نو د هغه ځینې راغوزار کړي د ځمکې ته. نو دې ځکه الله سبحانه وتعالی دا خبره کوي، الله سبحانه وتعالی دا حالات په موږ باندې انسان کړي، او الله سبحانه وتعالی موږ له مرګ په هغه وخت کې راولي چې په کوم ټیم کې زموږ نه الله سبحانه وتعالی راځي، او الله سبحانه وتعالی د آخرنۍ خبره زموږ چې دی نو لا اله الا الله محمد رسول الله وګرځي. فلولا إن كنتم غير مدينين، نو ولی ندا کچرت تاسو نئی کمزوری، ترجعونها چی واپس راو گرزوی، ان کنتم صادقین چی واپس راو گرزوی دا روح کچرت تاسو رشتنی. الله وی کچرت کمزوری نئی او رشتنی نو بیا راو گرزوی دا روح زه. دا کم چې کم سړی چې تاسو ته مخامخ پروت په دغه ټیم کې ورته د مور پلاروم ناستي او دا ښځه ورته هم ناستي، د بچي ورته هم ناستي، او دا خوږ انسان یې د دې منځ نه ځي، خو چا کې دومره طاقت نه وي چې دا روح واپس راولي. خوار خوار دا مړی هر چا ته ګوري، دا کم چې مړ کېدو ولی، خو په چا کې دا طاقت نه وي چې دی ودرئ او د ملک الموت ته ووایي چې دنه به دا ساه نه اخلي. فأما إن كان من المقربين، بس کچرته د ډیرو نږدې خلقنا. د سورت په اوله کې الله د خلق په څو فرقو کې تقسیم کړیو، په دریو کې ډیر نږدې اصحاب الیمین اصحاب الشمال. نو د مرګ په وخت کې بیا حالات د قشن، د
د مرګ په وخت کې هم خلق په دریو فرقو کې تقسیمیږي، ډیر نږدې اصحاب الیمین او ګس لاس والا سلورم پکې بل نشتی. ته به ځان له سوچو کا چې ته وګوره په کم یو کې، یا په جنتیانو کې او یا ولیاذ بالله په جهنميانو کې. الله سبحانه وتعالی دې موږ ساتي. د مرګ د حالات الله سبحانه وتعالی په قران کې بل ذکر کړي په سورۃ القیامه کې، كلا إذا بلغت التراقي وقيل من راق. الله وکړي چې دا روح را ورسېده مریض، وقيل من راق، او د هر طرف نه د چیغه ولکیږي وي څوک راولي چې دم پې واچي، ډاکټر راولي، پلانې راولي. وظن أنه الفراق. الله یو دغه انسان ته په خپل پته چې د تلو ولا وخت دا خو او شاوله کوشش کوي چې د څوک ډاکټر راولي یا څوک به راولي دم په واچي کړي، خو هغه ته په خپل پته چې دا وخت سره د تلو وخت. والتفت الساق بالساق. او لوی پندای د پندای سره ولګي، پندای چې د پندای سره ولګي بیا خبره ختم شو. پندای د پندای سره لګیدو مطلب څه دی؟ یعنی په دې انسان باندې ځن کدن په وخت کې دومره سختي چې د یو پندای په بل کې سینه نوښتي سمدن. تاسو وګورئ کله تاسو مړ ولي کنده د پندای به یو بل سره جوختی کړي، یا به بالکل جوختی کړي، یا به یو بل لپاسه کړي. د ډېر تکلیف دلاس، د ډېر سختي دلاس. والتفت الساق بالساق. او یې مطلب دا دی والتفت الساق بالساق، ملاو بشي پندای د کفن د پندای د انسان سره. نو یې کفنوم پندای شتي کنه په کمزې کې چې خلک دي سلامات کی او به راوړي په خپو باندې د پندای د سشي پندای دا د کفن پندای دا. نو ملاو شي پندای د کفن د پندای د انسان سره. والتفت الساق بالساق کیږي بس الى ربك يومئذ المساق. الله دغه ورځ چې دا ډیره سخته ورځ ده. ولې؟ ځکه چې په دغه ورځ به ملاقات کېږي د انسان د خپل رب سره. نو دغه ورځ موږ ته هم پرته ده، په موږ باندې هم دغه وخت راځي چې موږ به ملاقات له بوځي د الله سبحانه وتعالی سره، چې الله سبحانه وتعالی موږ ته تپوس وکړي چې موږ څه کړي. نو دې ذکر الله وایي فاما ان كان من المقربين، کچرته یې د ډیر نږدې خلکو نه، فروح وريحان، نو د لپاره راحت ده او خوږ رزق دی. فروح وريحان، روح د لپاره راحت، ریحان خوږ رزق، خوشبو ولا رزق وي. وجنة نعیم، او جنتنا د نعمتونو دي. دا اولنی قسم خلق. دویم قسم واما ان كان من اصحاب اليمين، او کچرته یې د خیلاس والونا، فسلام لك من اصحاب اليمين، نو لکیږي بدته سلام دې پتا باندې ته د خیلاس والونه. په کوم ټیم کې چې د ملائک سره اخلي کنه، په دغه ټیم کې په سلام واچي. د وسخت یره کې ځکه چې د ملک الموت ټولو تخکاره کی نه دی چې کله د ملک الموت ویني د وسخت یره کې، نو په دغه ټیم کې وته ویل شي سلام دی پتا باندې یریګم ته خیلا سوالو کې الله سبحانه وتعالی ته راضي دی. ذکر الله سبحانه وتعالی په قران کې سوی ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، الله کوم خلکو چې دا ویلي دي چې زمونږ رب الله دی او بیا په غیبانی ټول ژوند تیر کړي په دې خبرې پرانا کې، د دې خبرې په سوري کې ټول ژوند تیر کړي، یعنی په دین عمل کړي. تتنزل عليهم الملائکه الا تخافوا ولا تحزنوا، الله ورا کوزیږي په دوی باندې ملائک. په کوم ټیم کې د ملائک را کوزي؟ ها ځن کدن په وخت کې
تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا غم کوي یریږئ مه وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون او زیره بول ورکړي الله وي د هغه جنت د کوم جنت چې د سره لوزونه کېدو هغه زیره بول په دغه ټیم کې ورکړی کی بیا به تسوي نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة منګ مرګري استاسو په دنیا کې هم او په آخرت کې هم ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون په جنت کې بستاسو لپاره هر هغه شی چې تاسو غواړئ د ټول زیری بول په کم ټیم کې ورکړي دا بول د ځن قدم په وخت کې ورکړي بیا الله باغزی کې عجیب خبره کوي سوی نزلا من غفور رحیم الله ملمستیا به کوي سوق به کوي مهربان بچو په جنتونو کې دغه ملمستیا کوي نو فسلام لك من اصحاب اليمين دوی ته ویل کیږي چې سلام دی پتا باندې ته خود خیل سوالونه دریم قسم خلق وأما إن كان من المكذبين الضالين او کچرته دا دروغجن ګڼونکو ګمراهانونه فنزل من حمیم نو در پاره میلمستیا د ګرمو بو وتصلیه جهنم او داخل ولدی ګرم ورته جهنم صفات اوصاف د باز موږ په تیر شوی درس کې بیان کړو ان هذا لهو حق اليقين یقینا دا خامخا پورا یقینی خبری دی الله دا کوم خبرې چې تاسو واورئ دا ټول یقیني خبرې د راتلونکي خبرې څومره خوږې خبرې د الله سبحانه وتعالى یعنی دا اوسه پورې تجربه قرآن ته ناسي نو الله ته توجه ګره دا کوم خبرې چې دی واورئ دی ګره د یقیني خبرې د دې لپاره کوشش وکړئ عمل وکړئ یقینی خبرې مطلب دا چې د ځن کدن په پتا باندې راځي یقینی خبرې مطلب دا چې تم په دې دریو ډلو کې په یو ډله کې به یا خو په ډېر نږدې کې یا په خیلا سوالو کې او یا به الیاذ بالله په ګسلا سوالو کې به دا خبرې یقینی خبرې نو موږ ټول په کار چې مهنت وکړو کوشش وکړو او دا غورځي د لپاره تیاری وکړو به کوم ورځ چې یوم لا ينفع مال ولا بنون نه به زامن په کار راځي او نه به مال په کار راځي که په کار راځي نو صرف الا من اتى الله بقلب سلیم چې څوک د الله سره ملاقات وکړي په دې حال کې چې د زړه برابري په دین باندې عمل کړي الله سبحانه وتعالی راضي کړي صرف د قیو سره به کامیاب شي نور کله چې سره مال له کله چې سره خاندان دی کله چې سره نسب دی او کله چې سره بچی دی د هیڅ فائدہ نه ورکړي چې څو پوری د الله سبحانه وتعالی په دین کې نه استعمال کړي نو ځکه الله دې کوي وي دا کومي خبرې چې تاسو واورئ دا خه پوره یقیني خبرې فسبح باسم ربك العظیم نو پاکی وایا د نوم دربستا چې لوی شان والده دا پاکی ویل د الله سبحانه وتعالی د یو غټ عبادت او په دې باندې الله سبحانه وتعالی غټ اجر ورکړي په حدیث کې راځي امام ترمذی امام نسائی رحمهم الله راوړل رسول صلی الله علیه وسلم وی من قال سبحان الله العظیم وبحمده چا چې دا ذکر وي سبحان الله العظیم وبحمده غرست له نخله فی الجنه نو یو ونه به الله سبحانه وتعالی په جنت کې ورکړي چې یو پیری وي نو چې وسره دا ذکر بار بار وي آسان ذکر دی سبحان الله العظیم وبحمده بس سبحان الله العظیم وبحمده یو ونه ته په جنت کې ملایي په صحیح بخاری کې د حدیث رسول صلی الله علیه وسلم وی کلمتان خفیفتان علی اللسان وی دوه ټکی دي ډېر سپکتي په جواب باندې یعنی په ویلو کې څه دي آسان دي خفیفتان ثقيلتان فی الميزان د قیامت پر ورځ په تل کې ډېر درنی دا ټکی
او دا ذکر ډیر دروند دی په تله کې حبیبتان الی الرحمن او دا دوه ټکي د الله سبحانه وتعالی ډیر زیات خوښ دي سبحان الله وبحمده سبحان الله العظیم دا ذکر ډیر وای سبحان الله وبحمده سبحان الله العظیم سبحان الله العظیم وبحمده الله سبحانه وتعالی خو یو دا ذکر ډیر خوښ دی بل ځای په ځای موږ ته امر کړی دغه په خبره باندې عمل لاشي بل د چې دی د الله په جنت کې ته ونی ملاویږي دې سره چې زموږ د درس اختتام ته ورسېدو الله سبحانه وتعالی دې موږ له توفیق راکړي قرآن او حدیث باندې عمل کولو او الله سبحانه وتعالی دې موږ ته د مرګ غ سختي اساني کړي الله سبحانه وتعالی زموږ اخره خاتمه په ایمان سره کړي او کوم مسلمانان چې مړ شوي دي الله سبحانه وتعالی دې هغوی وبخي الله دې هغوی قبرونه رڼا کړي خصوصا د چا مور پلار چې مړ دي الله سبحانه وتعالی په هغوی باندې رحم وکړي او کوم چې پکې ژوند دي الله سبحانه وتعالی د هغوی په ژوند کې برکت واچوي وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين